السلام علیکم محترم اوریدونکو او مینوالو زموږ چینل ارکیټیکچر سټډیو ته ښه راغلاست. امید لرم چې تاسو ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. راځو په نننۍ ویډیو کې درته د زوم پروګرام هغه د استعمال طریقه ښایم چې څنګه کولی شو دغه زوم پروګرام د آنلاین درسونو لپاره استعمال کو، یعنی خپل هغه پریزنټیشنونه څنګه کولی شو د نورو سره پریزنټ کو، او همدارنګه څنګه کولی شو یو نیو میټینګ ځان ته جوړ کو او نور خلک له ځان سره څنګه کولی شو جوائنټ کو. نو نننۍ ویډیو مو د همدې په باره کې ده. نو راځئ چې پیل کو. کچېرې زموږ چینل ته نوی راغلی یاست یا مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن باندې هم کلیک کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو ورسیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو خپل درس ته ادامه ورکوو. کله چې موږ د زوم پروګرام اوپن کو نو داسې یوه صفحه موږ سره خلاصیږي. دغه پورته څلور برخې لري چې هوم ده، چټ ده، میټینګز ده او کنټکټس دي. راځو لومړی هوم ته. کله چې په هوم باندې کلیک کوو نو په هوم کې موږ سره دغه څلور برخې شامل دي چې لومړی دا نیو میټینګ ده، بل چې دا جوائنټ ده، بل چې دا سکیجول ده او بل چې دا شیر سکرین ده چې د هر یو بیل بیل یادونه وکړو. راځو لومړی نیو میټینګ. د دې په واسطه کولی شو چې موږ یو نوی میټینګ جوړ کړو، او بل چې دا جوائنټ، د جوائنټ په واسطه کولی شو چې یو میټینګ سره موږ جوائنټ شو چې دا وروسته موږ کار کوو. بل دا سکیجول. کله چې موږ سکیجول باندې کلیک کړو نو داسې یوه صفحه موږ ته خلاصیږي. راځو په ټاپک برخه کې موږ ورته یو ټاپک لیکو، یعنی هغه کوم روم چې ته جوړه هغه د څه په باره کې ده. نو را به شو ورپسې سټارټ، هغه وخت ښایي چې په کوم وخت کې تاسو غواړئ چې دغه ټاپک دې شروع شي. کله مو چې ورته وخت مشخص کړ د هغې نه وروسته راشي په میټینګ آی ډي برخه کې ورته پرسونل میټینګ آی ډي انتخاب کړئ چې دا زموږ هغه د آی ډي ده او دا چې ده هغه پاسورډ شو دا لاندې برخه کې. د هغې نه وروسته به راشي په ویډیو برخه کې ورته پارټیسپینټ ورته هم آن کړئ، هاسټ هم ورته آن کړئ او د هغې نه وروسته په سیف باندې کلیک کړئ. نو هغه میټینګ ما سره سیف شو. هغې نه وروسته راځم میټینګ ته. دا د سراج کلا په نامه ته ما سره میټینګ راغلی ده. کله چې تاسو غواړئ چې دغه میټینګ سټارټ کړئ نو په سټارټ باندې کلیک کړئ، نو دا به تاسو سره سټارټ شي او دلته په ده باندې کلیک کړئ. دا د هغه د میټینګ آی ډي او دا د میټینګ هغه پاسورډ چې دا به ته بل شخص ته لیږې څو هغه تا سره وصل شي. نو زه دا خپل یو ملګري ته لیږم چې څو هغه ما سره دلته وصل شي، بیا به هغې نه وروسته پرې باندې خبرې غواړئ بېرته پکې ایډیټ راوړئ، ایډیټ باندې کلیک کولی شي، هغه پاسورډ او دغه کې ورته ایډیټ هم کولی شي. نو د باندې به کلیک کو، لرې به کړو. غواړم دا میټینګ ډیلیټ کړي، ډیلیټولی هم شي. نو زه راځم هغه سټارټ باندې کلیک کوم، دغه میټینګ سټارټ کوم. اوس به موږ سره دغه کنیکټ شي. جوین ویت کمپیوټر اډیو د باندې کلیک کوم. موږ سره هغه میټینګ چې سټارټ شو. نو اوس یو ملګري ته ما دغه هغه لیږلی د پاسورډ او آی ډي څو هغه ما سره وصل شي. که چیرې په دغه لاندې برخه کې په سټارټ ویډیو باندې کلیک کړو نو زما ویډیو بندېږي، خالص هغه د پروفایل تصویر مې هلته ښودل کېږي. نو په دغه کیمرې باندې دغه سور خط په دې معنی چې ستاسو هغه ویډیو بنده شوه، او په دغه څنګ ته چې دا موږ سره میک ده چې دا میک موږ سره هم بنده. کله چې موږ سره میک بند وي نو زموږ غږ بل شخص ته نه ځي. نو دا په دې معنی چې میک موږ سره هم بنده او ویډیو موږ سره هم بنده. زه به دا همداسې پرېږدم. هغې نه وروسته راځو پارټیسپینټ برخې ته. کله چې زه په ده باندې کلیک کړم نو چې څوک ما سره وصل وي نو دلته یې ما ته ښایي. دا زموږ هغه بل ملګری راغی کوم یو ته چې ما هغه آی ډي او پاسورډ ورکړی دی. زوم پروګرام یې اوپن کړ. د هغې نه وروسته په جوینټ باندې کلیک کوئ. اول ته ورنه هغه آی ډي غواړي، آی ډي ورته ورکوي، بیا په جوینټ باندې کلیک کوئ، بیا ترې هغه پاسورډ غواړي چې هغه پاسورډ یې هم هلته ورته ورکړو. اوس به دلته موږ سره یو ځای شي. بله السلام علیکم وحیدي صاحب محترم، په خیر راغلی. وعلیکم انجینر صاحب محترم، خیر په خیر شه، صحت دې ښه ده؟ د الله فضل د خپله خاص دی. ښه درس به شروع کړو. نو زیاتې په دې برخه کې موږ سره شیر ده، په شیر باندې به کلیک کوو او کوم درس چې تاسو غواړئ چې در سره شیر شي په ده باندې کلیک کوئ څو هغه درس هغې سره شیر شي او هغې نه وروسته په شیر باندې کلیک کوئ. نو دا موږ سره هغه درس سټارټ شو او له دې سره موږ کولی شو چې دغه درس شیر کړو. اوس مثلا دغه درس دا زه غواړم چې دا د سره شیر شي. اوسنی وخت کې د سیاست او اقتصاد اغیزې په مهندسۍ باندې راځو د ګروپ غړي عبدالباسط حلیمي او لال محمد عباسي ده
دا قسم ته راځو. لومړی دغه فهرست ته، فهرست نه وروسته دا فهرست ده چې دا به تاسو وګورئ. نو په دغه قسم تاسو کولی شئ دغه خپل پریزنټیشن خلکو سره شیر کړئ. چې کله شیر خلاص شو راځئ دلته سټاپ شیر باندې کلیک کړئ. نو بیرته خپله صفحه راغله. دا و د نن ورځې درس. تر بیا ښه وخت کې، خدای پامان.